دا موږ چې تباہ او بربادي او دغه تور پنجابي او د اسټابلیشمنټ د لاسه تباہ یو. ته ماته نن خپل وسایل راکړه، ما ته څه وایي، ما د یو بوتل هغه جنار اوښتی دی، هغه بوتل نه پس بیا بوتل نه پس ما په مغولو تاریخ راته وښی. نامعلومه ټول معلوم دي زوروره، نامعلومه ټول معلوم دي زوروره، تا بس په اشارو کې وکړه خبره. خوشحال خان خټک وایي لکه زه پر یار مین یم بل بنوي مین هسې، لکه زه پسې غمژن یم بل بنوي غمژن هسې، هم مې ووژني په خپله هم پر ما باندې ژړا کا، څه ښه یار دی او ښه مینه وژل هسې او شیون هسې. عزیزانو محترم ډاکټر صاحب خبرې وکړي، داسې خبرې وکړي زه ورسره قطعا بالکل اتفاق نه لرم. د سیاست د ساینس خلاف خبرې ټولې وو. زه بخښنه غواړم چې خفه نه شي، خو په دې وطن کې چې موږ اوسېږو، دې وطن کې چې زما وسایل زما نه اخیستې شوي دي، نن د 9,000 عربو تانبه پنجابي په چیني خرڅه کا، زما تانبه پنجابي خرڅه کا، نو پنجابي به علم نه کوي. زما بچی چې نور دی، د علم لا خبر دی، وسایل نه لري، دې به جګړې نه کوي. ګوره باچا خان وایي چې یا به یو کیږو ګینې ورکیږو. دې کې ځان ته یو فلسفه ده چې پښتانه متحد شوي نه، پښتنو اتفاق نه کړی. یو د ووټ دا پرچی تاسو نه اچوئ، یو د ووټ پرچی دا تاسو یا خرڅوئ او یا د پښتنو پر ضد اچوئ. یو دا د ووټ پرچی په دې وطن کې چې څه کېږي، دا ما چې ووایي چې نامعلومه ټول معلوم دي زوروره، تا بس په اشارو خبره وکړه. دا نه دي معلوم چې دا دهشتګرد او دا چا راوستي دي وطن. دې ته دومره وسایل چا ورکړه، دې ته دا ګاډي چا ورکړه، دې چې دا دومره غټې اصلي ګرځوي دا ورته چا ورکړي، دا دومره وسایل او دومره پیسې څوک ورکوي؟ یا ډاکټر صاحب دا موږ چې تباہ او بربادي او دغه تور پنجابي او د اسټابلیشمنټ د لاسه تباہ یو. ته ماته نن خپل وسایل راکړه چې ستا پښتون بچی سبا په چا ډز وکړي، ته په خېټه موړ کا، ته په تعلیم وکړه، ته هغه ته خپله مورنۍ ژبه کې علم ورکړه، هغه ته خپل پلار نیکه زوړ تاریخ خپل تاریخ ورته وښیه چې ستا پلار نیکه چې کوم څوک وو. ما ته څه وایي، ما د یو بوتل هغه جنار اوستی دی، هغه بوتل نه پس بیا بوتل نه پس ما په مغولو تاریخ راته وښیه، د مغولو نه پس ما په عربو پسې ولیږي چې عرب داسې او عرب داسې او فلانې داسې او ډنګړې داسې. تا ته خپل زرتش معلوم دی، تا ته د پښتنو تاریخ معلوم دی، تا نه څه پټ کړي دي. نو چې کوم نه تاریخ ورک شي، نو هغه دغه وایي دانش صاحب وایي زه به نه لیونی کېږم. تا ته خپل تاریخ نه دی معلوم، تا ته خپل پلار نیکه نه دی معلوم، تا نه خپله پښتو ورکه کړې ده. تا ته په سکول کې چې پښتو به نه وی چې راځي، دلته په یا په دې ژړاګانو په ژبه اردو کې خبرې کوي یا په انګریزي کې خبرې. نو زه څه وکړم چې زه ما سره وسایل نشته، زه وږې تږې نهار نه وریم. نو دانش صاحب خبره چې زه به نه لیونی کېږم. دغه معافي غواړم ډاکټر صاحب نه، خدای دې یو موقع داسې راکړي چې د سره مونږ ناسته وکړو او خبره وشي. خو اوس وخت کوتاه دی، د اذان وخت دی، او که ما داسې خبرې چې ډاکټر صاحب ته پې دغه طبیعت دروند شوي، معافي غواړم او تاسو نام معافي غواړم. ډېره مننه تاسو په دې دلته په دې راتګ باندې او دلته په دې شرکت باندې مونږه ته درناوی راکړو. خدای دې تاسو درانه کړي، خدای دې تاسو ته عزت درکړي او خدای دې مونږه متحد کړي. باچا خان وایي چې پوره وي او که سپوره وي په شریکه به وي. نو که مونږ کله متحد شو او مونږه صرف د کاغذ پرچې دغه خپلې پارټۍ ته ورکړه، او نو به مونږ د یقینا چې مونږ به بلا ګټې راوړو او بیا پورې که سپورې یې به په شریکه. ډېره مهرباني.